سال جدید تعلیمی 1402 طی مراسم ویژه‌ای و نواختن زنگ مکتب از سوی مسئولین محلی لوگر در این ولایت آغاز گردید. در همین حال رئیس معارف لوگر پیام سرپرست وزارت معارف کشور را قرائت نمود که در قسمت آن بر رشد و تقویه معارف و همچنان تعلیم و تربیه شاگردان بر روحیه دینی و اسلامی تاکید گردیده بود. هیوادوالو ته د باکیفیته عادلانه متوازنې ښوونې او روزنې د برابرولو برخه کې دي. د 1402 ښوونیز کال لپاره طرح شوي هررخیز پروګرامونه او کړنلارې عملي او تطبیق څخه په دقت سره څارنه وکړي. از سوی هم معاون ولایت در مورد اهمیت تعلیم و تربیت صحبت نمود. از استادان خواست که در عرصه آموزش اولاد وطن از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند. تر هر اندازې پورې کولای شو چې علم ته څنګه ترقی ورکړو، څنګه علم مترقی کو. باید گفت به شمول مرکز در تمام ولسوالی‌های لوگر 280 باب مکاتب و مدارس دینی فعال بوده که در آن نزدیک به 180,000 شاگرد مصروف آموزش هستند.